تاسو ته چا وی چې د خلکو خدمتونو له کورونو ته لاړ شئ خدمتونه به نه کوم نو څه به کوم خو هغې ته من دا خلک نه پرېږدي قسم قسم خبرې راپسې کوي د سورې نه بندنه کوي څه دومره ګناهګار یم وروره خلکو ته پته ولګي دوی په خبره نه پوهېږي څوک بهر روزه ولې خیر خو دی که نه هو دله کلی ورکوي ټول کلی پې جوړه کېدو او چې خیر خو دی که نه دا د عزتدارو ماله ده ځوانه ته لګیا د مالې په سترګو کې ګوتې منډې تاسو مطلب څه دی خپل ګروان کې وګوره پردی پړونی دی خپل کور ته وړی دی او دغه پړونی د ټولې مالي عزت دی ما چې کوم پړونی خپل کور ته راوړی دی دغه پړونی زما د مور هم دی او زما د خور هم خور توبه خدایه توبه ولې دا ټکې ستا د شرافت په کتابونو کې نشته څه خور هغی چې د یو مور پیس کړي دا ورسره په کوم اندر اوبس کلي دي زما د مور پیو ما ته دا پښتو او دا غیرت ښودلی دی چې زه د پردۍ لور خور خپله خور وګڼم او بیا ستاسو په شانتې شریف او عزتدارو خلکو پښتو او غیرت هم ما لیدلی دی چې ته ویل څه غواړې همدا چې اوس هم هغه شریف څېرې دلته موجودې دي چا چې زما پښتو پورې د خندا کولو کوشش کړی